لوړو زده کړو وزارت 13 اونۍ شنبه د هیواد د پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو د ښوونې او روزنې برخې د اختصاصي او مسلکي تعلیماتو، ارواپوهنې، تربیتي علومو او ارواپوهنې څانګو د بیاکتنې او پراختیا لومړی پړاو کلسټر پیل شو. د هیواد په شپږو زونونو کې د 1402 هجري شمسي کال اماراتي تحصیلي بنسټونو شپنیو پروګرامونو ته د لارموندنې کانکور ازموینه د ازموینو ملي ادارې لخوا واخیستل شوه. د لوړو زده کړو وزارت د بشري سرچینو ریاست له لوري د دغه وزارت مرکزي ادارو او یا تنو نویو شاملو شوو کارکونکو ته د ظرفیت لوړونې ورکشاپ ورکړل شو. یکشنبه د ننګرهار ولایت د اوو خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو د مبلغینو بستونو لپاره ازموینه واخیستل شوه. دوشنبه د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی په بلخ پوهنتون کې د الکترونیکي زده کړو سیستم د ایجاد په موخه د دغه پوهنتون له مشرتابه پلاوی سره ناسته وکړه. سه شنبه د شیخ زاید پوهنتون په شمالي غونډیو کې د سیلابونو د مخنیوي او دغه پوهنتون لپاره د اوبو ذخیره کولو په پار د یوه چیک ډیم د جوړېدو ډبره کېښودل شوه. چهارشنبه د هیواد د تحصیلي بنسټونو د ښوونې او روزنې برخې د اختصاصي او مسلکي تعلیماتو، ارواپوهنې او تربیتي علومو او ارواپوهنې څانګو د بیاکتنې او پراختیا لومړی پړاو کلسټر د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په شتون کې پای ته ورسید. او پنجشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جامعې د افتاء او قضا څانګې فاضلانو ته د سترې محکمې له لوري د عملي او نظري زده کړو سیمینار په اختتامیه مراسمو کې وینا وکړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په میوند تدریسي روغتون کې د یو محراب جومات، د جلدي وارډ لیزر څانګې او د برېښنا برج پروژو پرانیسته وکړه.